شلتالو ویلیو چې دا کال په کال مختلف وي. دا ډیپینډ کوي په نور فروټس باندې چې په موسم باندې موسم ډېر زیات ګرم وي ته نور فروټ زر راورسي. مثال کے طور پر ام شو نور داسې فروټ شو چې د سره په کمپټیشن کې نو په هغه وخت باندې د ریټ چې کوم دی فلکچویټ کېږي، مختلف چینج کېږي، را چینج کېږي. خو د لاست 3-4 ایئرس سره چې دی د دې پروډکشن هم سیوا شوی دی ځکه ویرایټیز پکې نوي رالو او د دې چې کوم دی مارکیټ ویلیو هم ښه شوی ده. نو زمیندار چې کوم دی ډېر زیات خوشحاله دی نه. خو یو بل کوم کرنټ ایشوز چې په سواد کې دی د وجې روانه چې څونه باغونه دي زموږ په دې پټلۍ باندې دا خاص کر د سیند نه لږ لرې دي او کلو ته لږ نږدې دي دا باغونه. د موټر وی چې کوم راځي هغه دا باغونه کراس کوي نو زیاتره باغونه چې کوم دي په هغې کې ډیمیج کېږي. د شلتالو دا دی چې د دې باغونو پروټکشن پکار دی، د زمیندارو سره چې کوم دی د ګورنمنټ تعاون پکار دی یا چې کوم ځای کې دا باغونه خرابېږي باقاعده چې د دې په بدل کې زمیندارو له چې کوم دی انسینټیوز ورکړي هغو نور ځایونو کې باغونه ولګوي، نورې ځمکې چې کوم د سیند دي هغه پروټیکټ شي چې دا باغونه نور مو لګي. نو د دې سره به د شلتالو پیداوار چې دی په مستقبل کې سیوا کېږي کم ته چې د ملک ډېر زیات ضرورت دی ځکه شلتالو چې کوم دی د سوات ایریا نه چې څومره شلتالو پرووایډ کېږي دونه پاکستان کې د بل ځای نه پرووایډ کېږي. او د نورو ځایونو شلتالو چې کوم دی هغه ارلی ورایټیز دي، د هغې سایز وړوکی وي، د هغې کې کلر نه وي، هغې کې ټیسټ نه وي. خو کوم چې د سوات د ایریا باغونه دي د هغه ټیسټ دي، د هغې کلر ښه دی، هغه ایکسپورټ کوالټي شلتالو چې کوم دی پروډیوس کوي سوات ایریا چې کوم ده. نو د دې د وجې موږ درخواست کوو ګورنمنټ ته چې د دې چې کوم دی پروټکشن وشي، د زمیندارو سره چې کوم دی انسینټیوز هغو ته پرووایډ شي، د هغوی سره د هیلپ وشي، د هغوی ایجوکیشن د هغو اویرنس چې کوم دی ډېر زیات لازمي دی دې حوالې سره، د دې د بیماریانو د حوالې سره، د دې د ویرایټیز د حوالې سره. نو دا چې کوم دی د دې منیجمنټ پکار دی. شفتالو د هغې خاندان سره تعلق ساتي، روزیسي خاندان سره تعلق ساتي. په دې کې هغه قسمونه راځي چې کوم هغې ته موږ سټون فروټس وایو، یعنې کې شلتالو شو، الوچۍ شوه، خرماڼۍ شو. دا په 1980 کې د ایټالین یعنې د ایټالوي حکومت په تعاون سره دا دلته کې راغلي او د تېرو 40 کالو راسې په دې باندې دې په مختلفو اقسامو باندې کار شروع دی او د دې تحقیق په وجه باندې نن شلتالو چې کوم دی د سوات لنډاکي نه واخله تر د مټې پورې او بره سوات پورې دا شلتالو چې کوم خور شوی دی دا د دې ادارې کاوش دی. شلتالان د دې یو بنیادي ساینسي یو وجه به تاسو ته زه بیان کړم چې هغې ته چیلینګ اورز ویل کېږي، یعنې کې په پښتو کې ورته موږ چې دې ته څومره یخ پکار دی. نو هغه قسمونه چې کوم ته لږ یخ پکار دی هغه قسمونه دي چې کوم د اولني میاشتو کې رارسي، یعنې کې د مۍ په میاشت کې رارسي یا د جون په اول کې رارسي. دا هغه قسمونه چې د هغې ته لږ یخ پکار دی. بیا هغه قسمونه چې هغې ته لږ د هغې نه سوا یخ پکاري نو هغه چې کله موږ د منګوره نه بره شو مټې طرف ته روان شو نو دغه قسمونه هغه درمیانه قسمونه هغه دي چې هغې ته لږ سوا یخ پکار وي. خو دغه یخ دته برابر نه شي نو د ګل په ټایم باندې نه راځي او د ګل چې کوم دی هغه زرپاشي یا پالینیشن نه کېږي. چې هغه پالینیشن نه کېږي نو بیا په میوه نیسلو کې په بوټو کې میوه کمه راځي. د چې کوم د پلانټ سروې چې کوم زموږ ډپارټمنټ دی کوم کراپ سروې والا دي د هغوی مطابق چې کوم د 13,000 نه والا 14,000 پورې هکټیر باندې سواد کې دا شلتالو لګېدلی دی او د هغې نه اوسطن آمدن چې کوم کېږي هغه د 80,000 نه والا تر 90,000 یا 90-95,000 ټنس پورې تقریبا د هغې نه پیداوار کېږي. نو زموږ زرعي تحقیقاتي اداره دا د مۍ نه والا تر د اګست انډه پورې ستمبره پورې په دې هغه قسمونه تر اوسه پورې رایستلی شوي دي. د تېرو 4 کالو کې یعنې کې صرف 4 کالو کې 6 ویرایټیانې چې کوم داسې قسمونه چې کوم دی جوړ کړي شو او هغه د زمیندارو د کاشت لپاره ریکمنډ کړی شو چې آیا زمیندار دی دا قسمونه اوس نور هم لګولی شي. یعنې کې چې 4 کاله مخکې کم په مارکیټ کې یا په باغ کې کم قسمونه موږ سره وو د هغې سره دا 6 قسمونه نور هم جمع شو. دې کې 2 قسمونه چې کوم دی هغه زر رارسي، یعنې کې د مۍ اخره کې یا د جون په سټارټ کې رارسي. 2 قسمونه داسې چې هغه په درمیانه په شپږم یا په شپږنیم یا په 9مه میاشت کې رارسي او 2 قسمونه داسې چې هغه اخره کې رارسي. نو زمیندار ته زموږ کوشش دا چې زموږ د صوبې اسمار دا کوشش دی چې زمیندار ته لږ وخت کې ډېره فایده وشي. نو زموږ زرعي تحقیقاتي اداره دا خو په صرف 4 کالو کې وشو. د دې نه مخکې چې کوم دی د صنعتي راسي چې کوم قسمونه موجود دي هغه د دې نه علاوه دي جي. چونکې دنیا ارګینیک اګریکلچر طرف ته روانه ده او بل زموږ چې ګورو نو نن سبا سرې هم زیاتې ګرانې شولې او سپریګانې هم داسې ګرانې شولې د زمیندار د وس نه وتې دي. نو موږ کوشش کوو چې یاره زمیندارو ته بایولوجیکل کنټرول یعنې کې داسې څیزونه داسې پراډکټس استعمال کړي شي یا داسې طریقې استعمال کړي شي چې د هغې سره بیمارۍ کمې راشي او چینجي کم راشي چې د سپری او د بیمارو دپاره د سپری کولو ضرورت موږ ته کم پیښ شي. د دې نوي قسمونو ته به زموږ رسایي څنګه کېږي؟
یو طریقې کار دا دی چې مونږ چې کوم متعلقه کوم زمونږ اداره ده زرعي تحقیقاتي اداره منګوره سوات دې ته مستقل ځان رابطه کې ساتو چې آیا تاسو سره نوې کم قسمونه دې وخت کې اپروو شوي دي نو بیا د هغې زمونږ یو جرم پلازم یونټ ورته وایي جرم پلازم یونټ داسې یو ځای مونږ مختص کړی دی چې هغې خواوشا نور باغونه نه وي یعنې کې د نور عام ذمېدارو خلکو باغونه نشته دی صرف هغه قسمونه پکې مونږ لګولي دي چې کوم زمونږ د دې ځای نه اپروو شوي کوم قسمونه وي هغه قسمونه مونږ هلته په هغه جرم پلازم یونټ کې ساتو بیا دوه طریقې کار دی یو مونږ خپله د هغې د نوي قسمونو بوټي جوړو او په محدود پیمانه باندې هغه بیا ذمېدارو ته د هغې په سرکاري سرنرخ باندې یا سرکاري چې مناسب قیمت باندې هغوی ته میلاویږي بل طریقه کار دا دی چې کوم نرسرۍ مین دي زموږ یو اداره د فیډرل سیډ سرټیفیکیشن رجسټریشن ډپارټمنټ د هغوی سره هغوی ځان رجسټر کړی دی دغه نرسرۍ والا څه کوي چې هغوی په سیزن کې راشي زموږ نه سترګې اوسي نو هغه سترګې چې کوم دی هغه بډس یې څه ته وایي بډس په پښتو کې سترګې وایي هغه بډ زموږ نه واخلي او هغه بیا په خپل نرسرۍ کې په هغه په خپل بوټي جوړ کړي او هغه بوټي چې کوم دی د هغه نرسري مین نه بیا هغه نرسرۍ والا نه دا ذمېدار واخلي او په خپل باغ کې ولګوي